زه خپله حاجي ظاهر شاه پکتیکا ولایت مرکز سریع کلا اوسېدونکی نن دومره خوشحاله یو چې نن په داسې یو پرتمینه ځای کې برخه اخلو چې هغه د ټولو هېوادوالو لپاره بلکې پکتیکا لپاره یو ډېر ښه زیری ده او دلته د موږ مسیرانو به دغه چا ته خبره چې کړی خدای دې دومره تا ته عمر درکړي لکه یې پلت و بند نو دا یې په دې خاطر ورته ویلي چې دا یې پلت و بند د چا د خوب مسله هم نه وایي چا په خوب کې هم نه راتلو چې دا بند به موږ تړل کېږي ولله الحمد نن چې په دې بند باندې کار شروع کېږي یا تړل کېږي دا د پکتیکاوالو له ټولو غوښتنو چې اولین غوښتنه دغه وله شروع چې د 20 کاله کې 15 کاله کې د انقلاب راغلی ده او د حکومت پاله سوی ده اولین غوښتنه یې پکتیکاوالو یې پلته د بند ده په هغه کې وجه څه شی وه وجه یې دا وه چې پکتیکا کې غریب خلک ډېر دي بېوزله خلک ډېر دي که دا بند وتړل چې پکتیکا ډېره ښه مځکه لري ډېر ښه حاصلخیزه مځکې زراعتي مځکې لري باغونه لري او دا خلک بیا ټول په کار باندې ولګېږي دا مهم کار ده خلک بېروزګاره دي نن چې یو بلې خوا ته خلکو مخه کړې ده دا بېروزګاري له وجې کړې ده که دا خلک چېرته په کار باندې د موږ د ځوانه طبقه په کار باندې ولګېږي دا به د موږ لپاره یو غټ زیری وي او دا د پکتیکاوالو اساسي غوښتنه لري جمهوره چې هم وه له وکیلانو چې هم وه بل موږ له دا اوس فعلا چې کوم کار راته سوی ده لکه محترم وکیل صاحب خالد اسد او نادر خان او څوک لکه شمیم خان کټوازی د دې چې موږ ډېر خوشحاله یو چې دا موږ ته ډېر مخکې چې هر څومره حکومتونه راغلي دي او کوټې یې تاسې وینئ دا د داود خان په وخت کې منظور و مناسب ځای ده کوټې یې فعاله دي هغه سوې دي ړنګې شوې تباه شوې غرقې شوې کار پرې شروع سوی و دلته یو بله خوبایي دغه ده چې دې سرویس سوې ده دلته د خلکو زراعتي مځکې هم نشي خرابولی دلته دولتي مځکې دي دولت مځکه ده یعنې چاته تاوان هم نشته پکې ګټه یې زیاته ده انشاءالله دا یوه ارزو وه د پکتیکاوالو نن هغه د موږ چې کوم خوب لیدلی و خوب هم په رښتیا باندې بدل سو موږ له چارواکو چې مننه کوو او دا آخري غوښتنه هم دا ده چې دا کار باید شفاف وسي او مناسب وسي له دې چې پکتیکا خلک ګټه واخلي په دې کې درغلي نه وسي او دا کارونه مناسب ځکه چې کټواز خلک هم د دې چې برخه اخیستی شي ګټه ځینې اخیستی شي د مټاخان خلک تر ظلمته پورې د دې کار له دې بنده چې خلک استفاده کړای شي بل دلته که برق ځینې ورکړل شي برق په باره کې مطلب موږ غټه ارزو ده چې مطلب برق ځینې ورکړل شي دا اوبه په تیزوالي کې تیزې دي په حرکت کې تیزې دي د سروې سوې ده مخکې سوې ده دا لوی پکتیا لپاره خدایي پروګرام چې کله سروې وسوه تقریبا 15 کاله د موږ ګلاب منګل والي و جمعه خان نامدر د پکتیا والي و حکیم تنیوال د خوست والي و موږ دلته رالو سروې وسوه حق اولیت یې په هغه وخت کې لوی پکتیا له پروګرام پرمختیایي پروګرام چې حق اولیت یې د پلتو بند ته ورکړو بدبختانه تر اوسه پورې مطلب کار نه و پرې سوی نن موږ ډېر خوشحاله یو او دا د پکتیکاوالو ارزو وه غټه ارزو یې دا هم د ښځو هم د نرو هم د ځوانانو د ټولو د ارزو ده خدای دې وکړي چې دا بند موږ ته په داسې حالاتو کې وتړل شي او موږ ګټه ځینې واخلو استفاده ځینې واخلو او موږ دا اوبه چې کومې راځي دا ځي بند سردې ته او د بند د دې مالیات د پکتیکا خلک ورکوي د دې مالیات چې دي دا مالیات ثبت دي موږ هلته په مرکز کې هم ثبت دي په دې مالیاتو کې دا شی لیکل سوي دي چې رودبارې پلتوي نو موږ چې په دې باندې ډېرې پیسې وړې سوي دي په دې اوبو باندې په بدبختانه موږ ګټه نه ده ځینې اخیستې نن موږ چې ګټه ځینې واخلو موږ هغه تېرې پیسې دې لاړې شي پروا یې نشته بیا به هم اوس ورکوو مالیات به هم ورکوو هر څه به کوو خو چې موږ دا کار خدای په خیر راته تمام کړي